دا چش دی؟ کالی دی صاحب. د کالو سربیره چش دی؟ ورشتیان دی صاحب ورشتیان. ورشتیانو دا رقم یې؟ دا څه رقم ورشتان دی رسیله؟ صاحب دا د چرک ماډل سټایل دی. کلنګې چرګان به تایلدلي یوه. زه دا د چرګ نه د چونګښې په رقم ښکارې. بس صاحب بس. خبرې دې بیخي ډېرې سوې. ما د ورشتیانو بېعزتي به نور نه کوې. زه په دنیا کې هر څه زغملی سم خو د خپلو ورشتیانو بېعزتي هېڅکله نه. زه ډېر به راته که ډېر ډبوم دي. ونیسه ووځه د باندې. ته خو مازې لاس راوړه. ستا خپله زله کمسله بیا کړه کمسله. څنګه شوه څنګه به وډبولې؟ سبا چې راځې ورشتیان به شخرولي کنې د سیم څکله ولاکه وکې. صاحب یوه خبر راته وکړه. دا سیم ستا د پلار دی چې ماته اجازه نه راکوې. چې څه مې وویل هغسې به کوم. زه به هېڅکله خپل ورشتیان نه کړم کوچني. زه یا به ورشتیان کوچني کوې یا به د سیم په وځې. ارې صاحب نو زه به وځم ولې لکه چې شاګرد نه یم که څنګه. ګوره زویه بلا بس خپل ورشتیان چې کوچني کړه کنې نور هم خټله در کومه بیا خبره پوه شوې. ارې دا اوس څه وایې؟ زما ورشتیان دي چېرته په کوم نو تا دې څه؟ زما د واوره پینټو خپل ورشتیان دې وخروه. د دې کټې خو په خبره سر نه خلاصېږي. هغه صاحب د دې کټې په سر کې د عقل پر ځای پلور پراته دي. رزیله دا اوس تا چاته وویل؟ هغسې مازې مې درته ویله چې د دې کټې خو په خبر باندې هېڅ سر نه خلاصېږي. زه اوس کټی یم. یا ستا او د نغمې د زلفو خو هېڅ فرق نه کېږي. انچکه زلفې دي دي صاحبه. چا ویل چې ته کټی یې؟ صاحبه اورې صاحبه چیش دی خر بیا عقل چې زیرول که. خوله دې بنده که کنې د چمپل وارې بیا در باندې کومه رسېله؟ ستا خو چمپل نه بوټونه په پښه دي وروره. څه دې وویل؟ اره صاحبه ما خو دا ویله چې اوس مهال خو ستا د چمپلانو پر ځای بوټونه په پښه دي. کټۍ د بوټو د چمپل درمیز فرق لا نسې کولی. ژر کتاب راوباسه. ته چا نه صاحبه؟ دا کتاب نه ښیم. ښه زما کتاب راوباسه. چې ویل زما د انډیوال کتاب راوباسم ستا خپله کټیه. دا سره ولې راته ګورې؟ ورسره ځای کښېنه. دی په ولاړه ښه ایسي. وم د رزیله ته پر ما باندې مسخره کوې احمقه. شیله ولاکه وکړې کټی. ته ودرېږه. ودرېدم. غوږونه دې ونیسه د میز پر سر باندې ودرېږه. هغه بیا ولې؟ وم ودرېږه. تاسې خو ډېر بېادبه شاګردان وختلاست. لږ څه اخلاق خو زده کړئ. ستا د عجبه اخلاق دي. څه دې ویله؟ هېڅ شی نه. زه ستا خو په صاحبه زه نور بېادبي نه کومه. نو کښېنم. ښه بانډار به وکړو. چپ یې کړه رزیله دا له ته اوس بېادبي نه کوې. ونیسئ کتاب راوباسئ او د تېر درس زده کړئ او په 5 دقیقو کې زده کړئ. کنې بیا دا خبر پټوئ. صاحبه دا خبر څوک دی؟ غوږونه دې ونیسه بیا کړه. چې مې نه یې درته ویلي ته د هغه ماله خو نه سیکشن نشته دی. هغه هم بیا زما په سیم کې زما په اجازې. صاحبه دا یو څه ویل ځکه چې ما سم نه واورېدل. اوس یې اورم.